څوک پشتک کې مطمئن یو، څوک پنک کې مطمئن یو، څوک پڅک کې مطمئن یو، څوک پڅک کې مطمئن یو. هر سړی په ځان پوره دی، کثیر نه دی نو پاو نه دی، نه زرګره داسې نه ده، دا د سرو زرو پاو نه دی. خالونه درې کې دکک دی ګلرنګي ننګیالۍ خالونه درې کې دکک دی، بیا بیرته په اوږو زما دمې کې دکک دی. ګلرنګي ننګیالۍ خالونه درې کې دکک دی، بیا بیرته په اوږو زما دمې کې دکک دی. واجد صاحب زه ښه شوه، شپه پخه شوه، ته سمله زه به ناست یم. زه ښه شوه، شپه پخه شوه، ته سمله زه به ناست یم، خو سر ته مې سګرټ دارو ډیوې کېږده که دی. زه ښه شوه، شپه پخه شوه، ته سمله ناظم صاحب ته سمله زه به ناست یم. زه ښه شوه، شپه پخه شوه، ته سمله زه به ناست یم، خو سر ته مې دارو خو سر ته مې سګرټ دارو ډیوې کېږده که دی. یو درې شونه نور وایم چې په خوندونو کې خوند نشته، د رنګونو نه رنګ والوت. په خوندونو کې خوند نشته، د رنګونو نه رنګ والوت. وخت بدل شه د دې بازو تصویرونو نه رنګ والوت. زیغم صاحب مالا نوم اغستی نه و په محفل کې ستا جانانه، مالا نوم اغستی نه و په محفل کې ستا جانانه، ګیر چاپېره د څه خلکو د مخونو نه رنګ والوت. خوندونو کې خوند نشته، د رنګونو نه رنګ والوت. وخت بدل شه د دې بازي تصویرونو نه رنګ والوت. مالا نوم اغستی نه و په محفل کې ستا جانانه، ګیر چاپېره د څه خلکو د مخونو نه رنګ والوت. او دا واخله، دا در واخله ما په تړ مو اوبه وینځل، دا واخله دا در واخله ما په تړ مو اوبه وینځل. ما ته یاد شو خو زاړه شو د خطونو نه رنګ والوت. ناظم صاحبو خدای د لوی فضل مالک دی، خو پټې د لال ملک دی. څه چې کېږي دغه لیک دی، ګران دانې سے جو بس ټیک دی. د ترخم حالت زار یم لالي، له مودو مودو بیمار یم لالي. د ترخم حالت زار یم لالي، له مودو مودو بیمار یم لالي. زه د بل امر ته تم یم وطن خپل دی، زه د بل امر ته تم یم وطن خپل دی. ولاړ په انتظار یم لالي، زه د بل امر د تم یم وطن خپل دی. ولاړ په انتظار یم لالي. په تاریخ کې د ابدال په نامه یاد یم. صادق صاحب په تاریخ کې د ابدال په د شطرنج د ما او تا پکې مهروي، څوک مو یو طرف ته بیایي، څوک مو بل طرف ته بیایي. ژوندون لوبه د شطرنج د ما او تا پکې مهروي، څوک مو یو طرف ته بیایي، څوک مو بل طرف ته بیایي. د باچا څوکیداري د ما او تا ورته ولاړ یو، ته د خپل باچا غلام یې، زه د خپل باچا غلام یم. خپل تګ راتګ خو ډېر کم کړی دی ما. د یار کوڅه کې اوس دربان څه کوي، او په پښتونخوا کې پنجابیان وینم، په جنتونو کې هندوان څه کوي. خپل تګ راتګ خو ډېر کم کړی دی ما. د یار کوڅه کې اوس دربان څه کوي، او په پښتونخوا کې پنجابیان وینم، په جنتونو کې هندوان څه کوي. او راته کې وي مګر په سخته نه ځي، ما سره څوک دغې اړخ ته نه ځي. او پښتون لازم ده چې جنت ته وځي، سړی خو دوه ځله دوزخ ته نه ځي. او راپیخه د بیلتون مونږ ته منمه مسله ده، راپیخه د بیلتون مونږ ته منمه مسله ده، خو لوږه بیا د مینې نه اهمه مسله ده. راپیخه د بیلتون مونږ ته منمه مسله ده، خو لوږه بیا د مینې نه اهمه مسله ده. یعقوب د یوسف پسې زه تا پسې ړندېږم، یعقوب د یوسف پسې زه تا پسې ړندېږم، او هجر د آدم نه تر دې دمه مسله ده. او ما نه چا د خوښې وپوښتلی رنګ، ما نه چا د خوښې وپوښتلی رنګ، ما ورته ویل چې تښتېدلی رنګ. او بیرته چې راځم ځواني به تېره وي، ستا د لوپټې نه به ویتلی رنګ. بیرته چې راځم ځواني به تېره وي، ستا د لوپټې نه به ویتلی رنګ. امورې د جنت د مینارو به وي، ستا د دې جامو په شان مخلی رنګ. وام درته وایي سټې مات چې په کاته ورپسې نه وي،
سټې مات چې په کاته ورپسې نه وي یا به زبرګ وي یا به زړه ورپسې نه وي سټې مات چې په کاته ورپسې نه وي یا به زبرګ وي یا به زړه ورپسې نه وي د نړۍ هر یو ناکام زما په څېر دی چا شیندلې به اوبه ورپسې نه وي د نړۍ هر یو ناکام زما په څېر دی چا شیندلې به اوبه ورپسې نه وي او پښتون یار مې امامت کړي د دوه ژبو څوک ولاړ به په مانځه ورپسې نه وي پښتون یار مې امامت کړي د دوه ژبو څوک ولاړ به په مانځه ورپسې نه وي او سا صورت شي یار ته هر سړی تسلیم دی سا صورت شي یار ته هر سړی تسلیم دی بیا زمونږ په شان چې خوله ورپسې نه وي او فرمان سو مهذب احتجاج دی هغه اوښکه چې رانجه ورپسې نه وي وخت دی مهربان په خراباتو وي وخت دی مهربان په خراباتو وي موږ به د حالاتو جنازه کوو تور مو د دښمن وي د تیارې په شان خپله فیصله به په ډیوه کوو او یاره زړه مې خولې پورې راغلی دی ځان چېرته اوزګار کړی یوه شپه کوو هغه کول چې و په کار ونه شو هغه کول چې و په کار ونه شو مینه مو وکړه خو روزګار ونه شو هغه کول چې و په کار ونه شو مینه مو وکړه خو روزګار ونه شو خلکو د یار په مزار سپین کړه ویښته ستا نه دوه ورځې انتظار ونه شو خلکو د یار په مزار سپین کړه ویښته ستا نه دوه ورځې انتظار ونه شو د خپل ژوندي احساس مېرمن واخلمه په خپل دښمن رانه ګزار ونه شو او مزاحمت لکه چې سر وخوړو بیا اهتمام چېرته د دار ونه شو او چغې دې چې د شارک نه یې نږدې خدایا چې د شارک نه یې نږدې خدایا چغې دې څنګه نه اورېدې خدایا چې د شارک نه یې نږدې خدایا چغې دې څنګه نه اورېدې خدایا صبر او صبر اخر څومره صبر لنډې شوې ما باندې اوږدې خدایا صبر او صبر اخر څومره صبر پنجره کې گیر دی امن په موږ ډېر دی امن زما کافر وطن ته هلته کې ډېر دی امن زما کافر وطن ته هلته کې ډېر دی امن او موږ په جنګ کې لوي شو زموږ نه هېر دی امن ډېر مننه او ډېر بدرنګ بچي راوړي خدای شته جنگ بچی روړي ډیر بدرنګ بچی روړي خدای شته جنگ بچی روړي او رنگ پرنګ جنډې دلتا رنگ پرنګ بچی روړي رنگ پرنګ جنډې دلتا رنگ پرنګ بچی روړي او دغه د جنگونو مور درنګ پدرنګ بچی روړي او دلتا من مړ دی او هلته لنګ بچی روړي دلتا امن مړ دی او هلته لنګ بچی روړي او جوړ کا قطار شورو لمانو کا که سرزانا سغد ډالې وی چې جوړ کا قطار شورو لمانو پر دازل ددار شورو لمانو کا او که حق وینا په غدارۍ کې راځي بیا د غدار شورو لمانو کا که حق وینا په غدارۍ کې راځي بیا د غدار شورو لمانو کړو ما ګناهګار کړه یو ډرامه جوړه کا د دې کردار شروع لمانه وکړه ما ګناهګار کړه یو ډرامه جوړه کړه د دې کردار شروع لمانه وکړه د نور شعرونه اثر څه په اجازه باندې چې د اوسنی الکان سم جنتی الکان چنار جنګي دندنګنی الکان مسافرو تسپاری خپل ځواني الکان ځان په ګډا وجني مړه په غنی الکان ځان په ګډا وجني مړه په غنی الکان مشال یار توای ستا شاعري الکان او دا اخري څو شعرونه چې یا چې خدای یم نو خیمه یا چې په سجده یم نو خیمه او زه په طبيبانو نه رغېږم زه چې تا سره یم نو خیمه او جام می که پیاله شراب ما تکړی ډالۍ شراب زه د بنګو بوټی یم ته هم لیونی شراب بانګ وایي ټپې کوي
سکلی دی جنای شراب بانگ وای ټپی کوي سکلی دی جنای شراب موږ سره پیسې نشتا کیږي په روپۍ شراب او ګډ په کوثر کوو بیا ورپسې پای شراب او ستا خولې خولې بدن ساسي په مړی شراب او ته چې مشالوري دی زری مهل ہے شراب دار زنده‌باد چې د وردی خلاف وي هغه غدار زنده‌باد او ګناه مې غرونه غرونه خو رب مې غفار زنده‌باد ګناه مې غرونه غرونه او رب مې غفار زنده‌باد او د جنگ خلاف چې کیږي هغه گفتار زنده‌باد او پښتون ستا په خاوره د بل اختیار زنده‌باد پښتون ستا په خاوره د بل اختیار زنده‌باد او تالش کام راویخ کا بیا د اشعار زنده‌باد او مننه او یو غزل وایي چې بې مینې د څوک نشي بې د یار د سړی نشي او په دې دوه ورځې ژوند کې ناقرار د سړی نشي او چې خپل خپلوان یې ویني او په کور کې دې پټېږي په لین دین کې خو دومره بې اعتبار د سړی نشي او مننه چې بل څوک ورته نه رسي او په خپل ځان کې پخېږي او ښکاره وایم دا بوټی میوهدار د سړی نشي او چې ستا په مخ کې ستا وطن ته بدرت سړی وایي په خپله خاوره دومره بې اختیار د سړی نشي چې ستا په مخ کې ستا وطن ته بدرت سړی وایي او په خپله خاوره دومره بې اختیار د سړی نشي او د هر سړي خلوص به سټي سکین کې در ښکاره شي له یو میاشتې نه زیات دلته بیمار د سړی نشي مننه د هر سړي خلوص په سټي سکین کې در ښکاره شي او د یو میاشتې نه زیات دلته بیمار د سړی نشي او د خور حق دې خوړلی او شلم حج ته روانې تالش وایم چې داسې تقوادار د سړی نشي مننه اوس یو غزل وایي چې ما د امن چغه وکړله په جاره اوس به څو ورځې ژوندی یم سالاره مننه ما دانش صاحب مننه ما د امن چغه وکړله په جاره اوس به څو ورځې ژوندی یم سالاره او دا د خاورې مینانو صف دی یاره پس اوزه ګورې ته له دې کتار دا د خاورې مینانو صف دی یاره پس اوزه ګورې ته له دې کتاره او چې تر څو مې خپل منزل خپو لاندې نه وي کې به نه نمه تر هغه په کلاره د ځوانانو ته جالۍ وي چې تر څو مې خپل منزل خپو لاندې نه وي کې به نه نمه تر هغه په کلاره او ښه لا نوره 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 رانه غواړې بس دغه لاسونه ډېر نو باداره مننه ښه لا نوره 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 رانه غواړې او بس دغه لاسونه ډېر نو باداره او یوه صحنه راته په هر طرف لیده شي دا دې څه راباندې وکړل انتظاره مننه یوه صحنه راته په هر طرف لیده شي او دا دې څه راباندې وکړل انتظار او دې سړي که قاتل بل څوک پیدا نه شو بیا هم ته د قاتل یې څوکیدار مننه دې سړي که قاتل بل څوک پیدا نه شو بیا هم ته د قاتل یې څوکیدار او ما تالش ته خدای اتیا لارې ګوله وکړې ته تکړه شه بندوه د رزق لاره ما تالش ته خدای اتیا لارې ګوله وکړې او ته تکړه شه بندوه د رزق لاره او یو دوه شعرونه نور چې زنځیر د یارې ماتول به غواړي له غلامۍ ازادول به غواړي او نور به څه وشي خو مړ به شمه یو څو سرونه ورکول به غواړي نور به څه وشي خو مړ به شمه یو څو سرونه ورکول به غواړي او که لږ او یره دې په زړه کې راغله درته بنګړي څو اچول به غواړي که لږ او یره دې په زړه کې راغله درته بنګړي څو اچول به غواړي او دې څو ماران په وسایلو قابض د دوی سرونه ماتول به غواړي دې څو ماران په وسایلو قابض د دوی سرونه او ماتول به غواړي او کتاب دې راشي مورنۍ ژبې ته په دې خبره پوهېدل به غواړي مننه اباسین صاحب کتاب دې راشي مورنۍ ژبې ته په دې خبره پوهېدل به غواړي او تالشه کام ته چې فایده ورکوي شمله هغوی په سر یې خول به غواړي
در پسې ځم دا ګوتې مې په ګوتو کې راګیرې کړه او ځه ته مخکې ځه او زه لکه ماشوم در پسې ځم دا ګوتې مې په ګوتو کې راګیرې کړه او ځه عادت یې کړم د ځان سره او بیا یې راته وویل د زهرو دغه دوه نیوالۍ تېرې کړه او ځه عادت یې کړم د ځان سره او بیا یې راته وویل د زهرو دغه دوه نیوالۍ تېرې کړه او ځه زیشانه که دعا دې قبلېدلې دا به ستا وې زیشانه که دعا دې قبلېدلې دا به ستا وې په ځان پسې خیرې خبلا ډېرې کړه او ځه ستاسو اجازه وي بس یو نظم وایم او مشران داسې ستاسو د کلي غمازان او مولیان داسې زمونږ د کلي شیطانان او مشران داسې ستاسو د کلي غمازان او مولیان داسې ویلې سر دې په زنګون کدم خو په دغه شرطه چې رالږدې به په اوربل کې ګلان داسې ویلې سر دې په زنګون کدم خو په دغه شرطه چې رالږدې به په اوربل کې ګلان داسې او په دې حیران یم چې د کمې ونه ځان وساتم راپسې ګرځي دښمنان او یاران داسې او زما په زړه باندې د غم نه سیلابونه راشي چې سره ووینم رقیب او جانان داسې او یو پرې تعلیم نه کوي بلې بیا عزت نه کوي خدای پیدا کړي دي بچي او پلاران داسې او ولې یې سر ته ناستی ولې پسې چغې وهې تا به ویل چې خدای شي دې زیشان داسې مننه راځه چې لږ جدا شو یو بل نه خوږه یاره په موږ چې به دا خلک خوشحالېږي او که نه چې زه به درته زه شم خولې به شولې چې هغه شان دې شونډې اوس رپېږي او که نه چې هغه شان دې شونډې اوس رپېږي او که نه حیا درله لاغسې درځي مې له نامې نه زړګی دې بې اختیاره شان ترځېږي او که نه او یارانو په محفل کې نن تپوس کوو ګلرنګې اباسه هغه جینۍ درته یادېږي او که نه مور مې خان دې خدای دې باچا که زما زوی دی لور هم دی او تا کې انا ده تا کې ضد دی ستا غوسه بل شان ده خو د دې هر څه باوجود زړه ته منظور هم دی ما مینه نه پېژنده تا په دغه لار روان کړم اوس دې پلار نه مني حالاتو نه مجبور هم دی او ما د عباس اواز وکړو خو نه راګوري خوشبو هم ستا ده چال هم ستا دی دا ضرور هم دی مهرباني دا زړه مې د راتلو سره بهر ته را روان دی مننه جي دا زړه مې د راتلو سره بهر ته را روان دی جانان رخصت اخیستی و خو بېرته را روان دی او بل شعر دی چې دلبره اوس د خیر د رسوایۍ د ناموس غواړه داستان زما د مینې اوس منظر ته را روان دی او پخپوخه دی په لاسو په سینه که په سر ورشم سرکار به هر کلیله د کور ورته را روان دی ډېره مننه پخپوخه دی په لاسو په سینه که په سر ورشم سرکار به هر کلیله د کور ورته را روان دی مننه جي او دوزخ ته پسې لاړم نو اشنا داسې ګویا شو ته وګوره ظالم را پسې چېرته را روان دی مننه جي دوزخ ته پسې لاړم نو اشنا داسې ګویا شو ته وګوره ظالم
راپسې چېرته را روان دی دا یو بل څه ټوټې شعرونه دي د هغې نه پس پراته یو نظم ما تاسو نه راوړی بس تاسو ته به زه هغه وایم خو دا یو څو شعرونه مخکې دی هر ځای کې که ستاسو توجه وي نو هلکه نه زما د زړه زور ډېر نشته هر ځای کې په هر حال کې هر ځای کې په هر وخت کې په هر حال کې ستا تصویر هر ځای کې په هر وخت کې په هر حال کې ستا تصویر د زړه د شیش محل په هر دیوال کې ستا تصویر او تر تا در رسیدل خو لټول د مرغۍ پی دي تر تا در رسیدل خو لټول د مرغۍ پی دي ته خو زه نه وینم په کال کې ستا تصویر تر تا در رسیدل خو لټول د مرغۍ پی دي ته خو زه نه وینم په کال کې ستا تصویر او د حسن د ښکلا د نزاکت په وضاحت کې د حسن د ښکلا د نزاکت په وضاحت کې ما ایښی د دنیا ته په مثال کې ستا تصویر د حسن د ښکلا د نزاکت په وضاحت کې ما ایښی د دنیا ته په مثال کې ستا تصویر او ته سب د اسمان پړک یې اوس به یې اوس به نه یې ته سب د اسمان پړک یې اوس به یې او اوس به نه یې نیولی مې سینه پورې وصال کې ستا تصویر او مسکی دی په غرور کې د هر خوا نه ماته ګوري مسکی دی په غرور کې د هر خوا نه ماته ګوري جوړ کړی مصور څه په کمال کې ستا تصویر او دا ستا چې عباسي ده د کوم چا سره نسبت دی دا ستا چې عباسي ده د کوم چا سره نسبت دی ځایږي نه جلال او په جمال کې ستا تصویر دا یو مهرباني دا یو وړوکی غوندې داسې جرنلیسټک غوندې نظم دی قانون زما دپاره دی قانون زما دپاره دی په ته یې څه کار نشته قانون د ده په جیب کې دی د جج بله لار نشته په موږ سادهګانو کې بل داسې هوښیار نشته موږ واړه شیخ چلیان یو بس دی بهلول بچی دی ته ووایه دا څوک دی پلاټونه دي کورونه مارکیټونه کارخانې دي د ده سینماګانې دي اډې دي او پلازې دي قارون غوندې په خپلو خزانو باندې ژوندی دی ته ووایه دا څوک دی یورپ او امریکا کې وینې شته او روزګار نشته علاج یې په کروڑونو بیماري او بیمار نشته ټول بوج په خزانه دی حساب نشته د شمار نشته په تیرو برو ښکاري چې په شان لکه زلمی دی ته ووایه دا څوک دی پیسې یې څه چلیږي مننه یو جهان مننه د حاضرین مجلس ډېره ډېره مننه دانش صاحب دغه څو شعرونه د غزل نه مخکې چې د امن طلبګار قامونه څومره زر شتمن شو د امن طلبګار قامونه څومره زر شتمن شو په جنګ باندې مین پښتانه هغسې لاخوار دي او چنار چنار ځوانۍ یې په نشو باندې تاله کړې وښلي چې ځوانان مې د دې دور کوم ازار دي او دغه څو شعرونه نور هم چې نه پښتو له نه کورسو له غرضي مري نه پښتو له نه کورسو له غرضي مري پښتانه صرف په نوم د غیرتي مري نه پښتو له نه کورسو له غرضي مري پښتانه صرف په نوم د غیرتي مري او په خپل سود زیان باندې خدای ګوکاریانې خوشحالېږي بس مدام په شاباسي مري مننه چې په خپل سود زیان باندې خدای ګوکاریانې خوشحالېږي بس مدام په شاباسي مري او د آباد اسلام آباد په نوم جلسو کې پیسې څو خوري او د چا پکې بچي مري مننه چې دا
آباد اسلام آباد په نوم جلسو کې پیسې سوخري او د چا پکې بچي مري او چې تر څو روان بې لارې پښتانه وي نو تر هغې به هم داسې لاروي مري چې تر څو روان بې لارې پښتانه وي نو تر هغې به هم داسې لاروي مري او دې شعر ته توجه چې عجیبه شان تماشه د راشوي ناجس صاحب عجیبه شان تماشه د راشوي نه غاټان مخکې او په ګولو خواران ورستي مري عجیبه شان تماشه د راشوي نه غاټان مخکې او په ګولو خواران ورستي مري